MB انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړئ. دغه طریقه یوازې د روشن سیم کارتونو دپاره ده. که چیرې تاسو روشن سیم کارت کاروئ او غواړئ MB انټرنیټ په وړیا ډول ترلاسه کړئ، نو دا ویډیو سټیپ بای سټیپ راسره تعقیب کړئ. مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې مین ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او د کامنټ په برخه کې ولیکئ تاسو په سیمه کې د کومې شبکې انټرنیټي خدمات په ښه ډول کار کوي، ترڅو په راتلونکي کې د همغې اړوند ویډیو درته چمتو کړو او تاسو ته یې وړاندې کړو. که مو چیرې کامنټ کړی وي، راځو پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ګرانو دوستانو، تاسو راسئ پلی سټور یا اپ سټور ته. په سرچ یا لټون کې ولیکئ روشن. تاسو د روشن کلمه سرچ کړئ او بیا همدغه اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. ما آلریډي انسټال کړی، زه به پر اوپن باندې کلیک واخلم. د اوپن کولو وروسته په دې ځای کې تاسو خپل د موبایل شماره ولیکئ، هغه روشن شماره چې ستاسو پر موبایل کې موجوده ده او تاسو سره فعال شتون لري. د لیکلو وروسته په انټر اپشن باندې کلیک اخلو. همدغه شماره کومه چې تاسو دې ځای کې داخلوئ، دې ته 8 عدده کوډ د روشن ټیم له لوري لیږل کیږي. همدغه کوډ به تاسو راواخلئ. کنفرم باندې کلیک اخلو او دغه کوډ به موږ ته اوس ولیږل سي. لږ انتظار ورته کوو دوستانو، دغه کوډ ځینې وخت زیات ټایم اخلي ترڅو تاسو ته ولیږل سي. همدارنګه دوستانو، که چیرې په یو ځل سره دغه کوډ ونه لیږل سو، دوهم ځل دپاره شماره بیا له سره داخله کړئ او په انټر اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو ته حتمي دغه کوډ لیږل کیږي او 100% دغه طریقه کار کوي او تاسو ته MB انټرنیټ په وړیا ډول درکول کیږي. انتظار ورته کوو دوستانو ترڅو د روشن د لوري دغه کوډ موږ ته ولیږل سي. دا د دوستانو لږ انتظار ورته کوو، دغه کوډ مونږ سره لیږل کیږي او بیا وریفای اپشن باندې کلیک اخلو. دا د دوستانو همدغه 8 عدده کوډ به تاسو کاپي کړئ، تاسو موبایل ته هم لیږل کیږي. همدې اپلیکیشن په دې ځای کې به تاسو ولیږئ. د لیکلو وروسته په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو ترڅو دا مونږ سره وریفای سي. دغه شماره وریفای کولو وروسته تاسو سره انټرنیټ فعالیږي. په وریفای اپشن باندې به کلیک واخلئ. دوستانو، دغه کوډ کوم چې ما لیکلی دا شاید غلط وي، لږ انتظار ورته کوو ترڅو بل نوی کوډ راسي مونږ ته. دا د دوستانو اوس مهال مونږ ته کوډ ولیږل سو، 8 عدده کوډ د روشن د لوري لیږل سوی. تاسو ته ښکاري دوستانو، همدغه کوډ زه په دې ځای کې لیکمه. د لیکلو وروسته په وریفای اپشن باندې کلیک اخلو. دوهم ځل دپاره هم تاسو کولی شئ چې د کوډ غوښتنه وکړئ، خو دغه انټرنیټ یوازې یو ځل فعالیږي په هغه شماره کې کوم چې تاسو داخلوئ. په دې ځای کې تاسو کولی شئ خپل نوم ولیکئ او که د خپل نوم لیکلو وروسته په کانټینیو اپشن باندې کلیک اخلو. دا د دوستانو ایمیل اپشنلی د میل لیږئ. په کانټینیو اپشن باندې مو چې کله کلیک واخیسته، تاسو سره به فعال سي MB انټرنیټ په وړیا ډول. همدارنګه دوستانو، که چیرې تاسو د دغه اپلیکیشن د لارې کوم انټرنیټي وړاندیز فعالوئ، نو تاسو ته 10% اضافي انټرنیټ هم درکول کیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې د همدغه اپلیکیشن د لارې خپل ځان لپاره انټرنیټ فعال کړئ. ګرانو دوستانو، په دغه اپلیکیشن کې زیاتې نورې اپشنې هم شتون لري چې د انټرنیټ سربیره تاسو کولی شئ په فری ډول دقیقې هم فعالې کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو سره اړوند ټولې اپشنې او ټولې طریقې شریکې کړم. نو دغه ویډیو د MB انټرنیټ د فعالولو اړوند وه. که ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي، نو لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاستئ، چینل درسره سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ټلیګرام چینل لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. هلته هم راسره ګډون وکړئ ترڅو هره ورځ له نوو معلوماتو څخه برخمن شئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.